السلام علیکم دوستانو، څنګه کولای شو چې په خپل موبایل کې د اول نه تر 12 صنف پورې مکمل د سکول کتابونه په خپل موبایل کې وګورو. که چیرې تاسو غواړئ چې د اول نه تر 12 صنف پورې ټول کتابونه په خپل موبایل کې وګورئ، نو مهرباني وکړئ دا ویډیو تر اخره وګورئ او ویډیو شا او مخ ته مه کوئ. که چیرې تاسو شا او مخ ته کړل نو تاسو به بالکل په ویډیو پوه نه سئ او خپل مطلب به ترلاسه نه کړئ. په ډیرو مکتبو کې داسې یي چې ورسئ او کتابونه په هغه کې تاسو ته پوره نه درکول کېږي، پوره نه دررسېږي، نو د هغې لپاره تاسو ته ما یو نن یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې په هغه اپلیکیشن سره تاسو کولی شئ چې مکمل کتابونه په خپل موبایل کې وګورئ، حتی تر اول نه تر 12 صنف پورې په هر صنف کې چې څومره کتابونه دي دا ټول تاسو کولی شئ په یوه اپلیکیشن کې وګورئ. نو مهرباني وکړئ د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی د همدې ویډیو لاندې د سور سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې ورسره د ګړنګي نشان ووهئ، ویډیو در سره لایک کړئ، ځکه چې موږ روزانه داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو خپل چینل ته، نو تر تاسو پورې به زموږ د ویډیوګانو خبرداری ډېر زر تر زره در ورسیږي او ویډیو در نور ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. ملګرو تاسو به له هر څه نه مخکې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې د هغه نوم دی کتاب های مکتب. د دې اپلیکیشن لینک چې دی هغه تاسو په ډسکرپشن کې درکوم، د هغه ځای نه تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ تاسو به دا اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې مو اپلیکیشن خلاص کړئ د دې اپلیکیشن انټرفیس تاسو ته معلومیږي صنف اول نه نیولې تر صنف 12 پورې، نو تاسو صنف اول خلاص کړئ. تاسو ګورئ په صنف اول کې مکمل کتابونه شته چې علوم دینی، ریاضي، مهارت، رسامي، دې کې ایډونه هم تاسو راځي، ایډونه به کټ کوئ او حسن خط، دري، قرآن کریم، دغه رقم ان تر څومره کتابونه دي دا ټول تاسو ته په همدې اپلیکیشن کې موجود. دا رقم زه 12 صنف خلاصوم. 12 صنف کې مهال تاسو وګورئ مکمل کتابونه. دغه رقم 11 صنف تفسیر شریف، بیولوژي، کیمیا، کمپیوټر، فرهنګ، دري، جغرافیه، تعلیمات اسلامي، جغرافیه، تاریخ، ریاضي، پښتو، فزیک، معلومات مدني، دا ټول کتابونه په دې کې سته موجود دي. ملګرو په دې کې چې دی تاسو به اول لوار تاسو نه ډاونلوډ غواړئ، صحیح ده، اول خو به اپلیکیشن ډاونلوډ کول دې ته تاسو ته انټرنیټ ته ضرورت شته. کله چې مو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بیا چې هر کتاب تاسو ډاونلوډ کوئ د هغه ډاونلوډ تاسو نه غواړي. په دغه کې ما دغه یو حسن خط چې دی اول صنف کې حسن خط دا ما ډاونلوډ کړی دی، نو دا اپلیکیشن دا چې دی تاسو ته اوپن کوم دلته لیکلي باسکردن او دا نور ته ډاونلوډ لیکلي، دا ډاونلوډ باندې تاسو داسې کلیک وکړئ ډاونلوډ باندې، نو دا تاسو ډاونلوډ شي. خو زما نیټ اوس بند دی، زه تاسو ته نیټ خلاصوم بیا ګورو چې څنګه ډاونلوډ کېږي که نه. ملګرو زه دا یو کتاب تاسو ته خلاصوم، درته ګورئ ډاونلوډ باندې تاسو کلیک وکړئ، دا ولې د 0 نیولې تر 100 پورې ځي دا کتاب تاسو ډاونلوډ کېږي. خو زه نه غواړم چې ډاونلوډ یې کړم، صرف تاسو ته زه ویډیو طریقه درښایم. نو دلته باسکردن د حسن خط چې دی چې کله ډاونلوډ کړئ بیا تاسو داسې باسکردن راځي، تاسو بیا په دې باسکردن باندې کلیک وکړئ. کله چې مو باسکردن باندې کلیک وکړئ نو تاسو چې ټایم اخلي ستاسو کتاب چې دی هغه به درته خلاص شي. تاسو وینئ ملګرو چې د حسن خط کتاب خلاصو د اول صنف دلته لیکلي د حسن خط صنف اول مکمل د کتاب په شکل سره دی. تاسو ګورئ په دې کې مکمل کتاب تاسو ته سوکه خلاصیږي. دلته ورته ګورئ اوس ګورئ که چیرې تاسو غواړئ چې دا ولې دومره وړوکي دي نو دا تاسو نه وینئ نو بیا هم مشکل نشته، دا غټیږي هم داسې. ورته ګورئ دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، دا ورته ګورئ داسې به تاسو غټوئ مکمل ستاسې د کتاب کار درکوي. دومره غټیږي څومره یې غواړئ هغومره تاسې غټولی شئ. دا ګورئ ملګرو دومره غټیږي دا، نو ستاسې مکمل کتابونه تاسې کولی شئ په دې کې خپل مکمل کتابونه ډاونلوډ کړئ. په هر صنف کې چې تاسې یاست دغه صنف چې کوم کتابونه تاسې نه لرئ هغه کتابونه په دې کې ډاونلوډ کړئ او کوم چې لرئ هغه لرئ. بس په دې کې تاسې خپل کتابونه بغیر د کتاب نه په دې کې تاسې کتابونه ووایاستئ. نو دا ملګرو یو ډېره جالبه ویډیو چې تاسو ته ما وړاندې کړله. د ډېرو ملګرو دې ته ضرورت هم و، ډېرو ملګرو ما نه پوښتنه هم کړې وه چې موږ ته دا ویډیو جوړه کړه چې موږ څنګه په خپل موبایل کې د مکتب ټول کتابونه وایو. ورته ګورئ ملګرو زما نیټ اوس بند دی چې دا کتاب ګورم، وینئ دا کتاب ما سکه خلاصېږي لیکن نیټ مې بند دی، صحیح ده، دا داسې نه دی چې ستاسې نه نیټ غواړي. نو ملګرو دا وه د نن ورځې ویډیو. نو په دې هیله چې خوښه سوې وي، که مو چیرې خوښه سوې وي لایک حتما ورکړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي او د داسې نور معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړه چینل ته راشئ. نور په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.